د لوړو زده کړو او اوبو او انرژۍ وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړهلیک لاسلیک شو. د یادې هوکړې موخه د لوړو زده کړو او اوبو او انرژۍ وزارتونو ترمنځ د ګډو علمي څېړنو په ملي او لویو پروژو کې د استادانو له ظرفیتونو څخه ګټه اخیستنه، د تجربو شریکولو او د محصلینو لپاره د عملي کارونو د زمینې مساعدول دي. په همدې مناسبت په لوړو زده کړو وزارت کې جوړه شوې غونډه کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب بیا دا هوکړه د دواړو وزارتونو او هیوادوالو لپاره ګټوره وبلله. بعضې هغه وزارتونه و ریاستونه چې هغه دغسې علمي اشخاصو ته تحقیقاتو ته اړتیا لري، هغه وزارتونه باید زموږ سره په تفاهم کې موږ د یو ګډ تعاون سره ولرو چې ګډ خدمت وکړو. مقصد په دې د تفاهماتو کې هم دغه شی دی چې زموږ د استادانو د استعدادونو څخه استفاده وسي او د استادانو په استعدادو کې نور هم ترقي راسي، او کم محصلین چې لرو چې په نظري درسونو باندې مصروف وي هغه عملي میدان ته راوځي، او د دې چې کومه اړتیا ده چې کوم تحقیقاتو ته کوم معلوماتو ته اړتیا لري د دې هغه مشکل د دې استادانو په توسط باندې حل سي. همدارنګه د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور د هیواد د ودانولو او ځان بساینې لپاره د مسلکي کادرونو پر صادقانه کار ټینګار وکړ. زموږ افغانان سره خو باید دومره هیڅ شي چې دغه وطن به موږ په خپل آبادوو، او دا به هلته کیږي چې زموږ دغه فني مسلکي کادرونه یو له بل سره تعاون وکړو، همکاري وکړو. هغه وزارتونه چې د هغو برنامې سره مشترکې دي یو له بل سره تعاون وکړو. دا تعاون دغه ته وایي که نه چې ته به له ما سره همکاري کوې، زه به له تا سره همکاري کوم. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا ویل چې د دې هوکړې په عملي کولو سره زموږ د تدریس تیوري بڼه تجربي او تطبیقي لوري ته ځي. د یادولو وړ ده چې د غونډې په پای کې د دواړو وزارتونو د سرپرست وزیرانو له لوري هوکړهلیک لاسلیک شو.